او الله تعالی دې زموږ سره دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت وطن، دا جنت. تاسو ماته ډېر غټ عزت راکړو، الله تعالی دې تاسو ته عزت درکړي. دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. دلته هزار دی کتا جگ دے سر ورونا دے، هم کپا شئی پختون ازبک دے سر ورونا دے. دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زما مشر ورور محمد عارف، کشر ورور شفیع الله، دا هم تاسو ته معرفي کوم. مشر ورور مې په پاکستان کې د خښتو بټۍ لري، لسګونه بېوزله هلته د سره کار کوي. ویاړم په دې باندې چې خپله په دغه عمر کې زحمت کوي او خپلو حیواناتو ته د کار زمینه اساسي کوي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې مشر ورور مې تر څنګ ناست دی. مشر ورور په معنا د پلار دی، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهېږئ. زما مرحوم پلارجان چې څو ورځې مخکې په حق رسېدلی، یو ټولو ملګرو څخه نړۍ مننه چې دعاګانې یې کولې. زه په خپل مشر ورور باندې ویاړم چې ناڅاپه زما تر څنګ راغی، ما ته یې دا خوشحالي پر برخه کړه. زه خبر نه وم، ما مطالعه کوله چې ده د خپل راتګ لکه د زیري لکه د ډالۍ راته وړاندې کړی. ډېر خوشحاله شوم، ډېر احساساتي هم شوم. کله چې د علي محمد درملنې ته زه پاکستان ته لاړم، نو ورور سره مې په تماس کې شوم چې آیا تاسو سره کوم ناروغان خو نشته، لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ. واقع هغه ډېر مستحقه کورنۍ وي. دغه ورور مې پاکستان کې ټیکهدار دی، پټۍ لري، ډېري افغانان، لسګونه کورنۍ دي چې ده سره هلته کار کوي. کم بېوزله ناروغان چې یا کم بېوزله کورنۍ چې موږ ورسره په رابطه کې زما مشر ورور سره خپله همکاري کوي. نو زه درباندې ویاړم وروره. په دغه ساعت کې زما ډېر ملګري دي، زرګونه ملګري دي چې تا وي. ته څه پیغام دی ورته؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ستا دا ویډیوګانې چې ګورم، زه پرې ډېر خوشحالېږم، زه پرې ویاړ کوم او د مظلوم زړه سره خدمت کې ته چې کوم فعالیت کې ډېر د خوشحالۍ احساس وکړم. بچیه الله دې عزتمند کړه، قدرمند کړه، خوشحاله اوسه. ډېره مننه ګران ورور جانه. داسې زموږ داسې احساسوو چې زموږ والد صاحب موږ سره ناست دی، زموږ مشر ورور دی، زموږ د پلار ځای لري. دا حقه لار ده. موږ په دې باندې باور نه لرو چې زموږ او ستاسو په نصیب کې به 2 ګز ځمکه وي او که نه وي، 2 ګز کفن به وي او که نه وي. زه غواړم چې خپل د پلار شمله په تا کېږم. دغه لومړۍ مې درته اخیستې ده او الله تعالی دې زموږ سره. دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت وطن، دا جنت وطن. خوشحاله ساته بچه. دا د عزت لومړی ده، دا د مسؤلیت لومړی ده. الله تعالی دې ما ته توفیق راکړي چې زه د دې لومړی عزت وساتم. تاسو ما ته ډېر غټ عزت راکړو، الله تعالی دې تاسو ته عزت درکړي. دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت. الله تعالی دې داسې ورونه هر چا ته ورکړي. زه په خپلو ورونو ویاړ کوم. زه په تا فخر کوم. زموږ مشر ورور یې زموږ د پلار په ځای همیشه به ستا دا شمله مونږ هسکه ساتو د ټولو هېوادوالو سره. دا هېوادوال په مونږ باندې حق لري. ته به پاکستان کې خدمت کوې، زه به افغانستان کې کوم انشاءالله. او زه په تا باندې ویاړم چې هلته ډېر داسې بېوزله دي چې ته سینې سره ونیسې. واقعیت ډېر خوشحاله شوم چې کله دا بېوزله تا سره هلته کار کوي. الله تعالی دې نورم درته توفیق درکړي. یو ځل به دې مشلم بلم
کی لطفت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلتا ہزار دی کتا جگ دے سر ورونا دے ہم کپا شئی پختون ازبک دے سر ورونا دے کور دا مسلمان دا یو ملت یو موحدت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت